د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د درنې جګړې په پایله کې تېره شپه د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ سقوط وکړ. په ورته وخت کې د چش ولسوالۍ لومړی امنیتي کمربند هم مات شوی دی. د هرات ولایتي شورا غړو د دې وضعیت په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. متاسفانه وضعیت چندین ولسوالی به هرات نگران کننده. خب خود شما به جریان هستین که ولسوالی غوریان دیشب سقوط کرده. دیگه ولسوالی چشت هم مشکلاتی وجود داره که باید هر چه زودتر نیروهای امنیتی به او رسیدگی کنند. د جګړې تود میدان او په هرات کې د ولسوالیو سقوط د خلکو ژوند هم متاثره کړی دی. د هرات ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو د ناامنۍ د خپرېدو له امله د ښار مرکز ته پناه اخیستې ده. جای شرم به حکومت. من افسوس میکنم که من باشنده وطن هستم. با خدا افسوس میکنم که نتونیم به ولسوالی خود بریم. ما اموال خود ما فرار کردیم. بیشتر از خانواده تقریبا 70% مردم از ولسوالی رجوع کردن روی به هرات. باغ، زمین، سراخ و همه ویرانه یله دادن میومدن به هرات فعلا زندگی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر ناامنی. نیروهای امنیتی ما مقاومت میکنه. ایف که دولت ما رهبری ما سست به راستا سست حرکت میکنه. اگر سست حرکت نکنه طالب چیزی نیه که بخواه دولت سقوط بده. څه موده مخکې اوبې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د په داسې حال کې ده چې تېره شپه د هرات ولایت غوریان ولسوالۍ سقوط وکړ. له بلې خوا ځایي اداره د غوریان د وضعیت د څېړلو لپاره د یوې کمیټې جوړولو خبر ورکړی دی. د هرات والي له طالبانو څخه د یادو سیمو په بیرته نیولو ټینګار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دید میگم. دقیقاً طالبا خشونت‌ها را در هرات بلند بردن و دست به اعمال توریستی در چندین ولسوالی زدن. به خاطر دفع ترد اینا آمادگی کامل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و در هرات است. دیشب یک حمله داشتن در ولسوالی زنده‌جان که با تلفات د یادونې وړ ده چې له یوې میاشتې راهیسې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هېواد ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو د درنو بریدونو شاهد وي او په دې موده کې لسګونه ولسوالۍ سقوط کړی. اوس په هرات کې د طالبانو په ډېرېدو سره د دې ولایت د نورو ولسوالیو د لاسه ورکولو ویره ډېره سوې ده.